په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل د ورونو. د دې دعا د غوښتلو وخت او مضمون دا دی، دا غوښتل کېږي د دې لپاره کله چې انسان په آینه یا هنداره کې وګوري نو په دې ټیم کې به دغه دعا د پاک رب غواړي. الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين. الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين. الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين. ټول تعریفونه هغه الله رب العزت لره دي چې زما تخلیق په مناسب او معتدل جوړ کړی دي او چې ماته عزت په هر اندام را کړی دي، خاص کر زما مخې راته ښایسته جوړ کړی دي. وجعلني من المسلمين او الله رب العزت لره حمد او ثنا او صفات دي چې زه د مسلمانانو څخه ګرځولی یم. الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين.